سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. ایران د اسلام کلا بندر ته څیرمه خپل تازه دمي ځواکونه راوړي. هرات څخه ځایي سرچینې وایي چې د ایران حکومت د اسلام کلا بندر ته څیرمه خپل تازه دمي ځواکونه او درنې وسلې راوړي دي. سرچینه وایي د یاد اقدام وروسته طالبانو د اسلام کلا ګمرک کې موټر چلوونکو ته ویلي له خپلو وسایطو لرې مه ځئ، ځکه که جګړه پیلېدونکې وي نو بیا زر تر زره خپل وسایط له سیمې وباسئ. سرچینه زیاتوي طالبانو هم خپل تازه دمي ځواکونه سیمې ته راوړي دي. طالبانو او ایراني حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره پټې خبرې کړي. رویټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قطر صدر اعظم د مۍ په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخندزاده سره پټې خبرې اترې کړي دي. کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره هم کتلي دي. رویټرز لیکلي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکي شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکېچ د هواري په اړه وه چې ملا هیبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوال و. رویټرز خبري اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. متقي لویدیځ ته ویلي د افغانستان علمي کدرونه مباحثې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په غربي هیوادونو غږ کړی له هیواد څخه د مهارت لرونکو او تعلیم یافته افغانانو ایستل او بیا میشت کېدل دې بند کړي، ځکه چې د هغه په وینا دا کار د افغانستان په زیان دی. ښاغلي متقي دا څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې سې شنبه د مۍ 10 چې د غبرګولي 9 د هغو کسانو د کورنیو غړو سره په لیدو کې کړي چې څه باندې 3 میاشتې وړاندې په بلغاریا کې مړه شوي وو او جسدونه یې 13 اونۍ افغانستان ته یوړل شول. د جګپوړي طالب چارواکي په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه دی او افغان ولس یې وهڅاوه چې یوازې په قانوني لارو چارو د بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. امیر خان متقي زیاته کړه دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کیسونه نه اچوي، دلته یې سر ته خطر دی. د افغانستان استعدادونه، علمي کدرونه او د افغانستان افتخاراتو ته د صدمه نه اړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په غربي هیوادونو غږ وکړ چې دا ډول کسان د افغانستان څخه نه باید. شنونکي بیا وایي که کدرونه طالبانو ته ارزښت لري نو ولې یې پر ځای بیا ملایان ټاکي. رانا ثناء الله ویلي پر عمران خان په پوځي عدالت کې قضیه چلوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د مۍ د 9 د پیښو په تړاو به د تحریک انصاف پر مشر عمران خان په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي. رانا ثناء الله د مۍ په 10 د پاکستان له ډان تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې پر پوځي تاسیساتو د بریدونو د پلان جوړولو او پر هغه د عمل کولو قضیه د پوځي عدالت کار دی. هغه تور پورې کړی چې د مۍ د 9 فساد جوړونکی عمران خان او دا چې په دې اړه د دستاویزونو، ټویټونو او نورو پیغامونو په بڼه ثبوتونه هم موجود دي. رانا ادعا وکړه چې عمران خان د مۍ پر 9 تر خپلې ګرفتارۍ وړاندې هر څه پلان کړي ول او کړنلاره یې جوړه کړې وه چې څوک به څه کوي او چیرې به یې کوي. خو عمران خان بیا وایي چې یاد تاسیسات د دوی د پلویانو له لوري نه دي سوځول شوي. امریکا وایي د روسیې په خاوره د بریدونو ننګه نه کوو. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون سې شنبې مازدیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بې پیلوټ الوتکو د حملو په باب د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. خو واشنګټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګه نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیې پر مسکو بې پیلوټ الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پورې کړی. د کرملین ویاند دمیتري پیسکوف پرون سې شنبې په یوه خبري کنفرانس کې چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سې شنبې د ورځې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په بریدونو کې څه ودانۍ په نښه شوي، خو تر اوسه یې د سر اعمال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. هرات کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډیر شوی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا MSF وایي په هرات ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تیر کال د لومړیو 4 میاشتو په پرتله 7 سلنه ډیر شوی دی. د سازمان د سې شنبې په ورځ د یوه ټویټ په خپرولو سره ویلي دا رقم بیا د 2020 کال د لومړیو 4 میاشتو په پرتله 113 لوړوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې
دا په داسې حال کې ده چې د MSF 10 ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د 14 سلنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره د 2021 کال په پرتله 32 سلنه زیاته شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږ کال په افغانستان کې 815 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د جاپان د صدر اعظم فومیو کیشیدا خپل مشر زوی شوتارو د خپل سکرټریت له دندې ګوښه کړ. پر نوموړي نیوکې وې چې د صدر اعظم په دولتي ودانۍ کې خپله شخصي میلمستیا ترسره کړې وه. د یوه جاپانۍ مجلې له لوري خپرو شویو انځورونو کې ښکاري چې شوتارو او 10 تنه ملګري یې په سره قالینه د کابینې د وزیرانو په څیر ولاړ دي او نوموړی په خپله د صدر اعظم پر ځای ولاړ دی. په نورو انځورونو کې لیدل کېږي چې د یوې میلمستیا پر مهال ځینې میلمانه دریځ یا سټیج ته په داسې حالت کې ولاړ دي لکه رسنیز کنفرانس ته چې وینا کوي. صدر اعظم کیشیدا د خپل زوی دا عمل نامناسبه بللی او ویلي دي چې پر ځای به یې بل کس وګمارل شي. وروستی خبر دا چې بلینکن له ترکیې او هنګري وغوښتل هر څومره ژر چې کېږي ناټو کې د سویډن غړیتوب ومني. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن یو ځل بیا په ترکیه او هنګري غږ وکړ چې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناټو کې د سویډن غړیتوب هر څومره ژر چې کېږي ومني. ښاغلي بلینکن سه شنبه د مۍ 10 چې د غبرګولي 9مه نیټه وه د سویډن د صدر اعظم اولف کرسټریس د ترکیې د نوي بیا ټاکل شوي جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې د سویډن غړیتوب سره د مخالفت پای ته ورسوي او زیاته یې کړه چې سویډن د انقرې اندېښنو ته ځواب ویلی. د متحده ایالاتو د جګپوړي ډیپلوماټ ټینګار درلود چې د ناټو په سازمان کې د سویډن د غړیتوب منلو وخت رارسېده او د ترکیې ترڅنګ یې د هنګري څخه هم چې تر اوسه یې د سویډن غړیتوب نه دی منلی وغوښتل چې هر څومره ژر امکان لري دا کار دې وکړي. بلینکن زیاته کړه د نور وخت غوښتو لپاره هیڅ دلیل نشته. سویډن اوس چمتو دی او تمه لرو چې دا پروسه په راتلونکو اونیو کې بشپړه شي. موږ هیڅ شک نه لرو چې دا کیدای شي باید وشي او هیله لرو چې وشي. قدرمنو کتونکو دا و تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم په اولیا الله مسپارم د الله په امان.